چې دا غي نه ځان لري ساتل پکار دی وجه دا که باغی کې واقع شي نو به غټه ګناه کې واقع کې. یو باب راوړی دی باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد لغير حاجة شرعية. وی باب بیان د دې کې چې پردې خزي ته او خيسته کلی الګ ته بیګری ته بغیر د شرعي ضرورت نه کته حرام دي. دینه مخکې چې موږ غایتونه او حدیثونه بیان کو د ساتي چې د نظر په حفاظت باندې شریعت ډیر زور ورکړي. دا غي وجه ده چې د ګناه شروعات همیشه د نظر نه کی. اولنې غشي چې کړوزي ناغه د سترګو طرف نه وځي. کومه فتنه چې جوړیږي ده د خزي او د سړي په منځ کې یا ولعیاذ بالله د سړي او د سړي په منځ کې نه دا غي غټ سبب چې دا نظر دی. چې څوک د خپل نظر حفاظت ساتي هغه دې ګناهونه لري د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. نو پردی خزه خو واضحه او پردی خزه هغه ته وی چې پردی خزه هغه ته وی چې ستاسو سره نکاح کی چې ستاسو سره نکاح کی او خه تفصیل به ان شاء الله مخکې راشي. خو دې ذکر وی هغه الک تکته والامرد هغه الک ته چې خپل الکی او ګیره نه رافتري بریت الاشنی شونډه شنی دې سي الک تکته بغیر د شرعي عذر نه حرام دي. دغه وجه ده چې د دنم فتنه جوړي ځکه د سلفونه ډیر واقعات نقلي سره د تقوا سره د علم سره د اوچت ایمان هغه په یوازې مجلس کې د زنانه سره بالکل باندې کېناست بلکې د دې سي الګ سره هم نه کېناست چې دغه بل ګیره نه راختلې ځکه چې شیطان حریص دی هر ټیم کې او دا بنای چې اوچت سړم ز پاک سړی نه شیطان انسان په دغه کې دوګه کوي ته پاک سړی ته اوچت سړی ته خسړی دغه پاک سړی په آخر کې به دې سي ګناه کې ور واچي چې هغه په شرمونو و شرمېږي په دنیا او په آخرت کې. نه دا خبره به نه کوي چې نه زه خسړی یم دا به نه بلکې عمر بن خطاب رضی الله عنه وی عمر بن خطاب څومره اوچت انسان شیطان دغه نه تختی هغه زه په یو کمره کې د تکي توري وینځ سره نه کېنم په یو کمره کې یوازې د تکي توري چې بدرنګي او بد شکلی چې چاو در سره زړه کې زه د دې زنانه سره یوازې نه کېنم او د سوق دی د عمر بن خطاب رضی الله عنه چې هغه سوق دی نو موت به سوق نه دا خبره خو اول زړه نو باسي چې دا چې زه خسره. دویم په دې باب کې دا خبره ده لغیر حاجت شرعیه بغیر د شرعي ضرورت نه. شرعي ضرورت لکه مثال کې په یوځی کې ته استاد یا په یوځی کې ستا کار دی او ستا په دې کار کې واسطه دغه کسر راځي دغه الک سره راځي چې هغه خپل الک ته او ګیره لاندې راغلی د شرعي ضرورت ته هیڅ خبره نه کته شي. هغه یا مثال کې په یو علاقه کې زنانه ډاکټره نشته په علاقه کې زنانه ډاکټر نشته او دې زنانه ته د دې بیماری راځي چې دې په علاج باندې سره ډاکټر پوي کدا به دغه سړي به لاړ شي او هغه کې مخ کته د ضرورت راشي نه کته شي مخ ځکه چې دا شرعي ضرورت دی دا شرعي ضرورت او دا یې ساتي د دین علاوه چې څومره هم خبرې دي چې نه پلانې تقوادار دی یا پلانې خسر د ټولې پالتو خبرې. عبدالرحمن بابا یو صوفي شاعر تیر شوی د پوخا هغه په یو شعر کې وایي وښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشي چې په زړه کې د صاحب نه رحمان. موږ وایو چې رسول صلی الله علیه وسلم چې د پردۍ زنانه ته نه دي کتلي بلکې عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم په ټول جون کې چې د پردۍ زنانه سره لاس نه لګېدی لاس یې نه ملاو کړ بلکې چې بیعت به غستو په خله باندې به غستو د زنانو لاس به سره نه ملاو او هغه دومره اوچت انسان نسوک عبدالرحمن